د افغانستان اسلامي امارت وایي چې افغانستان به نور د نړیوالو جګړو میدان نه وي. سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي مرستیال عبدالحی کانت وایي چې په تیرو څو لسیزو کې افغانستان د خپل جغرافیایي موقعیت له کبله د لویو لوبو د جګړې قرباني و، خو اوس دغه حالت بدلون کړی دی او د جنگ میدان نورو سیمو ته لیږدول شوی دی. نوموړي د شنبې په ورځ د چانګاک 28 پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې افغانانو د خپلې پرلهپسې قربانیو او مقاومت هغه ستراتیژۍ ناکامې کړي دي چې لویو قدرتونو غوښتل چې پراخ نفوذ ترلاسه کړي. د نوموړي په وینا اوس مهال چې د جګړې او نورو سیمو ته انتقال شوي، افغانستان باید د اقتصادي سیالیو پر میدان بدل شي. د افغانستان اسلامي امارت دغه لوړپوړي غړي لیکلي دي چې موږ د دې توانایي لرو چې افغانستان د جګړو د ناامنیو او نظامي رقابتونو په ځای د اتصال، ترانزیت او تجارت مرکز جوړ کړو. اسلامي امارت چې له نړیوال انزوا سره مخ دی او له روسیې پرته نږدې متحدین پاکستان هم په رسمیت نه دی پیژندلی، د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره اړیکې خوږې کړي دي. باورونه دا دي چې د منځنۍ اسیا هیوادونه د امریکا له ویرې رسمیت ته غاړه نږدي، خو له اسلامي امارت سره تعامل او تګ راتګ یې زیات شوی دی. هم د تېره ورځ د پاکستان، ازبکستان او اسلامي امارت ترمنځ د افغان ټرانس پروژې د ریل پټلۍ امکان سنجي د مطالعاتو اړوند یو هوکړالیک هم لاسلیک شوی دی. اسلام آباد او تاشکند د هوکړالیک ته خوښي څرګنده کړې ده او افغانستان د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ غوره نښلونکی هیواد بللی دی. له دې وړاندې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي هم ویلي و چې په تېر کې افغان حکومتونو نړیوالو ته زمینه برابره کړې وه چې افغانستان د جنگ او نړیوالو قدرتونو د رقابت میدان وګرځوي. نوموړي ویلي و چې اسلامي امارت له ټولو نړیوالو هیوادونو سره خپلې اړیکې ساتي، مګر د یو هیواد لپاره د بل هیواد پر ضد فعالیت یا انډیوالي نه کوي او د دوی پالیسي اوس د جګړې پر ځای اقتصادي ده.